ویډیو باندې څنګه جوړوي دکان به بیا مشهور شي د دې شامو خیال دی دا خلک هم راپاسې د عزت خبرې کوي زما فیملی بیک ګراوند ډېر سټرونګ دی چې یو معمولی د کپړې د سوټ دپاره دکاندار ته وایي چې ویډیو راله سله جوړوي دکان به دې مشهور شي نو تاسو په ایمان ووایه دا به یې روغه پرېښي دا به دې دکان کې بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو کوم تصویر ویډیو چې تاسو ته دا وخت ښکاري هغه مینو خان ده او اخیر کار د هغې کوم ویډیو چې دا هغه مخې ته راغلی نو ټول له مخکې راشئ او ویډیو چې دی هغه در سره وګورئ ویډیو باندې څنګه جوړوي دکان به بیا مشهور شي د دې شامو خیال دی نو کومه دغه ویډیو چې وه هغه تاسو وکته یعنی کوم ویډیو چې وایرل شوی دی داسې الزام لګي چې دا زاید هغه وایرل کړې ده مینو چې کوم دی په یو دکان کې وي په هغه دکان کې داسې ویډیو کړې ده نو کوم د زاید ویډیو وه هغه هم تاسو وکته کوم چې مینو ته ویلي چې آیا دکاندار تا سره په یو کپړو اخیستو باندې په دې باندې داسې چل وکړو بل طرف ته که تاسو وګورئ په ویډیو کې هغه مکمل حقیقت دی او د دې څه فیک مونږ هم دې ته نشو ویلی ځکه حواز هم د هغې دی بلکې کم سترګو ته چې ولې مونږ وګورو هغه هم د هغې دي یعنې څنګه رنګ چې کوم و تاسو لکه په خپله په دې سکرین باندې زه تاسو ته ښیم او تاسو وګورئ سترګې او هر څه رنګ چې کوم دی هغه د مینو دي اوس کوم خلک چې وایي هغه داسې چل شوی دی چې دی مینو هغه خپل کوم ویډیو چې دي پرسنل هغه زاید ته سینډ کړي دي او هغه زاید بیا لګېدلی دی او هغه یې سوشل میډیا طرف ته راوړي دي او هغه یې هم خلکو ته هغه ښودلي دي نو ډېر زیات مونږ مخکې هم د دې سپورټ کړی و خو اوس مونږ د دې سپورټ په دې باندې نه کوو ځکه کم حرکت چې دی کړی دی مونږ مخکې ویل هیا دا په پرده باندې دا مونږ به د دې سپورټ کوو خو اوس که تاسو دې ته وګورئ کم ویډیو او داسې زاید داسې نور هم ویل چې د دې کم نور ویډیو هم ما سره دي او هغه به زه ورځ په ورځ باندې هغه ریلیز کوم او ستاسو د یاده دا وي چې مینو چې دا هغه په زاید باندې اف آی آر هم درج کړی دی داسې ویلی کېږي په خپلې هم په یو ویډیو کې ویل موږ تاسو سره شریک کړې وه په هغې کې مینو وایي چې ما په هغې باندې اف آی آر هم درج کړی دی کومه ویډیو چې تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښي وي